السلام علیکم. وعلیکم السلام. اول نه ډاکټر صاحب زم دا خبره کوم کنه ډیرو خلکو ځان لا سرکاري وړه خرڅ هغې په لاړو عمرو له پې لاړل او د سرکاري وړو د لاسه زه هسپتال ته لاړم. وروره السلام علیکم. وعلیکم السلام. یې وروره جی کاکا زه خو د وخت ډغرو والی یم ژوند مې تباه برباد په هډوکي مې چور چور دي ډېر خراب توراب یم چېرته ښه شان ډاکټر درته نه دی معلوم. دا څه وې کاکا ولې څه مسله درته کېږي؟ بس مړی زه به ته د سرکاري وړو څه قصې کوم ودرېدی هم نه شم. دا ډېره لویه مسله ده خو ډاکټر راته چېرته وښیه ښه شان ډاکټر راته وښیه چې هغه له ورشم. یاره کاکا په دې علاقه خو یو ډاکټر دی د هغه نوم دی ډاکټر واجد علي. او واجد علي په کوم ځای کې؟ دا به داسې چلو کې کاکا چې داسې وړاندې به لاړ شي او دغه ځای کې به تپوس هلته به تپوس او په موقع به وي واجد علي؟ موقع به انشاءالله ناست دي. زه الله دې خوشحاله که الله دې خوشحاله که الله دې خوشحاله که خدای دې د دې عوض درکړي. زه په مخ هم کاکا. وعلیکم السلام. د واجد علي ډاکټر صاحب دا ځای دی؟ او جی همدا دی. شته دی په موقع دی؟ او شته په موقع دی. بیماران دي ورسره کښېنئ راځئ. الله دې خوشحاله که الله دې خوشحاله که. راځه کښېنه بچیه کښېنه راځه. ډاکټر صاحب وی راځئ. صحیح دی. ډاکټر صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دی؟ ښه دي؟ ټیک ټاک. څنګه یې بچې ښه؟ ټیک ټاک. ډاکټر صاحب تاسو ښه یې؟ شکر. تاسو ښه دي؟ واجد علي ډاکټر تاسو یې؟ بالکل زه یم. ډاکټر صاحب تاسو راته چا صفت کړی و؟ ښه دي ښه. او زه بیمار یم د ډېر وخت نه. ښه دي. الله دې خیر. تاسو ته څه تکلیف دی؟ زه مخکې ښه وم ښه ټیک ټاک وم ښه. خو بس د واده نه را باندې وروسته بس دا چلو کوم. واده نه وروسته واده څه مسله ده؟ واده سره ستاسو څه مسله ده؟ نو واده خو مسله دا وه ډاکټر صاحب جی چې کور کې راته ښځې راته ووي چې لاړ شه اوړه راوړه. ښه نو ما ورته ویل روزګار مې هم نشته پیسې هم راسره نشته ښه اوړه په څه راوړم. ښه نو هغې راپسې ته برته لاس که ما ته وایي ښه چې ته بېروزګاره وې نو زه دې ولې را واده ولمه دا سر دله په دې تبر دوه ځایه کړمه. ښه نو خو ښه وه زما مور که ورمنډه کړه ښه او ورته یې ویې زه به ژوندی یم او ته به زما په زوی باندې ګزار کړې. ښه نو هغه تبر ترې زما مور واخېستو. خو داسې کار وشو ډاکټر صاحب ښه که ستاسو خیال یې هغه سرکاري اوړه راغلي نو ما وی پیسې راسره نشه لاړ شه که دا سرکاري اوړه درته یوه ګوته یې میلاو شي. ښه نو چې زه لاړم ډاکټر صاحب نو په قطار کې ودرېدم. ښه چې په قطار کې ودرېدم نو په ما لږه تادي مې وکړه ښه منډې مې واله تندک مې وکړو نو راپرېوتم. ښه نو دا خو اوس هغه مسلمانان نه دي چې پرېوتی سړی راټوت کړي بالکل خو بیا پې د پاسه خپېږ دي. ښه نو ډاکټر صاحب هغه خو لوی قطار و ښه چې کوم سړی به راته په ما باندې بیا خپې هم د پاسه کېښود او بیا به یې راله دا د الله په نامه به یې راله یوه لته هم راکوله. الله نو هغې خلکو راله د اړوکي چور ماچور کړي دي الله تباهي راله کړې ده. ډېر زیاتې شوې تاسو. ښه نو بیا داسې کار وشو ډاکټر صاحب چې هسپتال ته یې ویوړم. ښه چې هسپتال ته یې ویوړم د هسپتال په کټ کې یې واچولم بس پروت وم. ښه ډېر وخت وشو اول ته راته ظالمانو ایس هم لګولی و هلته مې هډوکي هم مات وو. ښه ډاکټرانو درک نه لګېده د یو نه تپوس کوه او د بل نه تپوس کوه. نو ډاکټران هم په وړو پسې تللي دي ځان له سرکاري وړه چېرته ګوري. د موږ ته معلوم نو دې یوازې ډاکټران نه ښه ډاکټر صاحب خفه کېږو به نه. ښه ښه وایه کلاو خبرې کوي. هر مالدار سړی د چا چې اوس رسي
هغه د ټولو غریبانو حقونه وهي که نه نه اوس د ډاکټر سرکاري وړو ته ساجت دی نو ډاکټر صاحب ډېره موده پس چې کوم دی بیا ډاکټران را پیدا کړو او ما له راغلو نو اسري راله ویسته نو زه خو یخنۍ هم خراب کړی اسري راله ویسته نو بیا راته وي چې ستا دا هډوکي وران پیون شوي دي دا به دله اوس واپس ماته وو او 15 لکه روپۍ به راله راکوې نو بیا نو بس زه ډاکټر صاحب بس کور ته راغلم نو ما سره 15 لکه روپۍ کم دي نو بیا څه ته انتظار دی نو بس انتظار خو ډاکټر صاحب و دې ته به زما انتظار وي که بیا چېرته سرکاري وړه راشي که نه بیا به په قطار کې ودرېږم ته هغې څه خاص وجه نو وجه دا ده چې ما سره پیسې نه شوې چې بیا راله دا هډوکي مات کړي که نه ځکه چې د دې هډوکو ماتولو خو هغوی ما نه اوس 15 لکه روپۍ غواړي نو ما سره پیسې کم دي نو زما دا مطلب دی چې بیا به وړو ته انتظار کوم چې په قطار کې ودرېږم او څوک را باندې خپې کړي چې دا هډوکي راله واپس مات کړي نو ډاکټران مې بیا به د علاج کوو نو چې علاج د عوامو کې هډوکي د هغوی ذهن ورولي نو ډاکټر ته څه ضرورت دی بیا نو اصل ډاکټر صاحب خفه کېږو به نه د غریبانانو په ټول عمر په انتظار کې تېر کوو او په تمه کې تېر کوو او څومره چې زموږ د ملک مالدار خلک دي هغه د غریبانانو حقونه وهي نو بل ډاکټر صاحب زما ټول عمر مې په دغه منډو تړلو کې تېر شو ما که تاسو راله لږ علاج وکړو ځکه چې خلک دې راته ډېر زیات صفت کوي بس نه انشاءالله ټیک به شي خو زه یوه خبره کوم د خپل چې څومره غټ خلک دي نو هغوی ته دا پکار ده که ډاکټر طبقه ده که هر یوه مطلب اداره ده چې د غریب مجبوري ده د هغې نه غلطه فایده وانخلي او هر انسان مطلب که مالدار دی که غریب دی خو چې غریب ته خپل حق په ټیم ورسوي او دا د غریب حق یې وګڼو نو انشاءالله چې غریبي به هم ختمه شي تاسو سره یقینا ډېر زیاتې شوی دی هغه خو خیر بېلې خبرې دي زه به انشاءالله علاج وکړم او امید د ربه دی چې ټیک به شي انشاءالله او دعا به کوئ ولې نو ډاکټر صاحب زه هم دا خبره کوم که نه ډېرو خلکو ځان له سرکاري وړه خرڅ هغوی په لاړو عمرو له پې لاړل او د سرکاري وړو د لاسه زه هسپتال ته لاړم د غریبانانو دا غالي ډاکټر صاحب نو بس اوس ما له دا علاج وکړه چې زه درنه بیا ځم زما ځای لرې دی ډاکټر صاحب دا ماشوم هم راسره دی انشاءالله علاج به درله وکړو او زه د نورو چې کوم امیر خلک دي مالداران خلک دي هغوی ته دا درخواست کوم چې د غریب د مجبورۍ نه هېڅکله غلطه فایده مه اخلئ غریب سره مدد وکړئ دا بابا وګوره په سره ګرمۍ کې را روان شوي ده ډېر لرې نه دلته زما خواته رالی نو تاسو ته هم درخواست دی چې د غریب د مجبورۍ نه غلطه پیدا مه اخلئ خوشحاله اوسئ انشاءالله زه ستاسو علاج کوم الله پاک مو جوړ کړي الله خوشحاله کړه ډاکټر صاحب الله هم خوشحاله کړه